وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي المرأة الصالحة قال أيضا النساء حبائل الشياطين قال أيضا فاصبر بذات الدين بلول دا مولانا محمد طارق صاحب په आवाज دا زنانو خصوصي بیان ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي دا به تاسو ته په خور خار کې د قصخانه شاته اسلامي کیسټ هاوس کې د مسلم جان په دکان کې ملاويږي عزیزانو د دوالو جهان سردار صلی الله علیه وسلم تا ارشاد رب العزت او فرمائے چې تخپل بیانو تا چې دا د تمام عالم مین دي او خپل لونو مبارک تا چې دا د تمام مسلمانانو خويند دي او د هغه بیانو ته چې د مسلمانانو بیان دي دوی ته یا رسول الله علیه السلام او فرمایا چې تاسو د خپل ستر د حیا او د پردې ډېر لحاظ اوساته فرمائی چې زنانه په خپل کور کې قرار ناشتی وي او په خپل کورونو کې به قدم داسې په مزګ دي چې د قدم د خودو کړه باری سړي چرته وانه وي تر داسې حد پورې چې د زینت جامه او داسې رنگ بم نه لګي چې هغه نه خوې زی او په پردو سړو نارینو باندې هغه خوې ورزي فرمائی چې د کوم زنانو سترګې په پردي سړي ولګي او د پردي سړي سترګې په کوم زنانو لګي د قیامت په ورځ بدا د اور په سیخونو باندې د سترګې کولاويږي او ویلي کړي سکاو اوس په نو په دغه سترګو کې الله د غضب او د قهر نه ډکه سکا د اور سره کړي د سترګو کې ګلونو چې کوم زنانه پردهداري پرهیزګاري دینداروي نو الله فرمایي چې د جنت اته دروازې دي او دا توړو دروازو دغه بیبي ته اختیار دی چې په کومه دروازه ورځي د بیبي فاطمه زهرا رضی الله عنها سره ملګری د دې وجه د دوه جانو سردار فرمان دی چې زما د امت ظلمي کله ودونه کوي نو د دیندار حیادار او پرددار بی سره د ودونو کی فرمائی فاصبر بذات الدین
د دوالو جانو سردار فرمائی تاسو په زنانو کې دینداران او حیادارا پرهیزګار او پردهدار بی خوخه کې د اغي سره ودونو کې سمال چې بی دیندار وي پرهیزګار وي حیادار وي پردهدار وي او د اغي سره سړی نکاح تړي الله فرمای محبوبا د دغه دیندار بی سره د نکاح د تړلو په وخت باندې الله فرمائی زبد صلح شهدا و ثواب ورکما سمال چی بی دیندار دا پرهیزګار دا پردهدار دا ستردار دا د دې د نکاح وخت کې با الله د صلح شهدا و ثواب ورکي بیا به یو شهید او یا دوزخیان د دوزخ نه جنت لبیای د دوارو جانو سردار الله فرمای محبوبا سمال چې دیندار بی تخاون یو نظر وکي او دغه نظر د محبت وی د دیندار او د پرهیزګار د پردهدار او د ستر برکات دادي چې دې تکم انسان چې خپل خاوند یې دې په نظر د رحم ګوري الله فرمایي د پردهدار بی د برکت د پردینا به تر قیامت ورته الله په نظر د محبت ګوري دوارو جانو سردار باندې الله مهربان دی محبوب د امت بیانو تو آیا زنانو تو آیا چې قرار کور کې کینه کما بی چې پرهیزګار دا پردهدار دا او کور کې خاوند راشي خاوند ته سلام وای چې و خاوندا السلام علیک رب کریم فرمائے دا حیادار بی چھ خاون تا سلام کو دا احد دا شہداو دا نیم جہاد ثواب ورلا ملنا مکلی کما واجب بی پرهیزګار دا پکور کې قرار دا د خاون خبر منی او دا الله حق برابرای الله په صرف سلام چې خاون ته سلام وای نو الله فرمای چې د قیامت په ورځ به د احد د شهدا د نیم ثواب مالدار جوړ کما سمال چې خاون کور تراغه او بی بی ورته سلام کوي خود دیندار بی بی یا الله زمون بی بیانو کې دینداری راولا پرهیزګاری راولا مونږګزاری راولا سترداری راولا ستردار بی بی باندې چې خاون سلام وای چې خاون وای دا خزه زما حیانا کا خزدا په دروازه دنن ناس تدا د کور اخلي بغلي کوي نور ذمہوار د بار دا پناری نو دی زنان کور کے ناس دا خاون راغے او ورته سلام ہوئے چی بی بی تاما تا سلام ہوئے خود تا تا سلام ہوئے و بی بی السلام علیک رب کریم فرمائی چی زمان دا محبوب دا امت ظلمیا اے دا دغی بی بی خاون دا داستا بی بی دیندار دا پرهیزګار دا حیادار دا ستردار دا تا پدی بی بی سلام ہوئے دا قیامت پا ورزبا اتلس زر قوم کی با اللہ فرمائی چی دا دے بدل کے زپتا سلام وائے ماں دہیا ناری بی بی تپا سلام وائلو کے اللہ وی دا قیامت پا ورزبا فدغی امتی چی دا دی بی بی دیندار خاون دے دا پرهیزګار خاون دے خاون پہ سلام وی نو پا خاون بیز سلام وی ما سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم محبوب کریم تا اللہ فرمائے شد پدیندار بی بی خپل باندې سلام ہوئے دا دے عوض کے بعد دا حشر میدان لگی دلی دا
قیامت پا ورځ با د عرش نه یو طرف تا خی طرف تا بجنت وی او گستڑ با دوزخ وی مخامخ با میزان لگی دلی پدغ نارینا خاون چه پا دیندار بی بی سلام ہوئے اللہ فرمائی زپخپل سلام ہوئے یا اللہ زمون بی بیان دے زمانی دیندار کا آقا فرمائی چکل زنانو نحیا لارا زنانو سرون بربن شو زنانو سترون لوٹ شو او حیاء پری خودا نو دا اسمان تا گو رہے دا اسمان نبا کانی راوریگی دا اسمان نبا اور راوریگی دا اللہ دا طرف نبا قہر و سخت رازی او دا اسمان نبا دا کان باران شی پزمکو بزلزل راشی اللہ دا بوئی زنان ستر نکی پزمکو بدا خبگان زلزل راشی کلب توفان رازی چه زنان کی حیانوی نو توفانو نرازی بے بہا او بے قیمتا غمونا برازی او نادی دا ثوابونا اغبم تینا محروم شی او دا قیامت پورزبا پا یوس قذاب کے گرفتار ہوئے محبوب فرمائی رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی یوم القیامہ بعض زنان دا سے باری کی جامع چاہے چہ دل تخوب بجامو کیوی ورنہ تل زرقاب بولاری دا بی 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 جاب دا قیامت پورز ولاری یا اللہ دلتے جامع چولوے دا قیامت پورز بی جاب دا اللہ وی دے بستر نکاو دے بپرد نکولا دا پرد دار زنانا باندے اللہ مہربان زمکہ اسمان مہربان نبی آخر الزمان مہربان دا اسمان ملیکان مہربان دیندار بی بی چھ سمالے کور کے جارو وہی او پل کور جارو کئی دا حیادار بی بی تا اللہ فرمائی تا تما پا ملنامہ کے ثواب نرکلو یا اللہ سمر ثواب ورکے اللہ فرمائی دا بی بی کور کے ناس تلا دا چھ کور کے جارو وہی زب پرشتو تو ہوئے ماں چھ اے کرامن کاتبینو دغ بی بی دندار دا حیادار دا پرددار دا ستردار دا ننخپل کور جارو کئی دا دے ملنامہ کیوں لکھے لکچ دا بی بی مریم دا او بیت اللہ شریف جارو کئی دے لدخان کعبید جارو ثواب ورکے رب کریم دا دوارو جانو دا سردار محبت سمر بیان دے کلوائز پہ دا مور امر بیان یم کلوائز پہ دا پنزیش تو مین دمر بیان کلوائی دا یو مین دمر بیان چیز پریزگار بی بی دا کور کی جارو وہی دا خانکا بھی عمر ثواب ملاوی گی رب کریم دا دے کور واغستا دا خانکا بے ثواب کے شمار او دا بی بی واغستا دا بی بی مریم رضی اللہ عنہ پا ثواب و قطار کے شمار کا دغه دیندار بی بی کورتے خاون راغے خاون تے مرحبا ہوئے خاون لے تسلی ورکلا چھ خاون دا خپکے گما کلب نہریو او کلب غریبانیو رب کریم فرمائے دغه بی بی تبدنیم جہاد نور ثواب ورکم دا بد قیامت پورل دا شہداء سب کے ولاروی تمام زنان برا جمش الہا دا زنان زمون گوان کے وا دا نہ جہاد لتلوا نہ دے جہاد کرے دے نہ دا جہاد میدان کے شہید شویدا ہنند شہداء سب کے ولادا اللہ فرمائی دے خاون تا تسلی ور کرے وا خاون دے بے مزدور راغے بے دولت راغے خود دے چ ورت خیال شو دا رنگ کے تغیر وہ رنگ زیرو خاون تے اوے خپکے گما کہ مزدوری دیو نشلا نہر برازی ددوارو جانو سردار بمکسر نہرو و خاون دا تم کا نہر پروانشتا او ددوارو جانو سردار سو بی بی عیسیٰ صدیق اکثر نہروا اکثر با اغبی بی نہروا و خاون دا خپکے گما زبم در سر نہر تیرو ما رب
रब करीम फरमाई कि दीनदार जनाना पर्दादार जनाना द औयो नारीना न बेहतर दा या अल्लाह द दे जमानी बिबियानी दीनदार का